دا د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ د زردالو سیمه دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا باندې 15 کاله مخکې په همدغه ځای کې شنې کروندې، غنم، رشکې، شفتلې او دا هر څه موجود وو. خو اوس یې د وچکالۍ له کبله یوازې ونې په همدغه شکل باندې پاتې دي. د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو 15 کلونو کې لسګونه داسې کورنۍ شته چې د خپل پلار او نیکه مینه یې پرې ایښې ده او د وچکالۍ له کبله نورو سیمو ته کډوال شوي دي. کلونه تیر شول خو نه د باغاتار دښتې له منځه رغونه شوه او نه پکې شته فصلونه په اوبو ماړه شول. دلته د هرې کروندې بڼه ورځ تر بلې په ځوړ روانه دی. کلونو مخکې په همدغه ځای باندې د لیاقت علي د غنمو کرونده، شنه فصلونه او رشکې ولاړې وې، خو اوس پکې د وچکالۍ له کبله سپېرې دوړې بادېږي. په دغه سیمه کې ډیری داسې کورنۍ هم شته چې وچکالۍ مجبور کړي ترڅو خپل ټاټوبی پرېږدي او د یوې قطرې لپاره بل لور ته کډه وکړي، خو د امیدونو د غړنګ یادګارونه یې لا په ځای پاتې دي. 10 خانوار 12 خانوار اینجا نان و گپا داشتن، گندم داشتن، پټی داشتن. به خاطر خشکسالی که در 12 سال قبل همین خشکسالی آمده، پټیا رو میبینین که تا حال هم رشقه هست ولی هیچ استفاده نمیشه. این مردم ناچار مجبور درختها خشک شدن، کاریزها خشک شد. به خاطر کمابی و خشکسالی مردم هجرت کردن، کل مهاجر شدن. این خانه رو که میبینی، این چایی که میبینی، این درختی که میبینی در لبی چاه که یک شپه شده، یک شمانده خشک شده. یه بچه کاکایم است. ما 12 خانوار هستیم در یک فامیل. از 12 خانوار 10 خانه ما فعلا در ایران و پاکستان مهاجر شده به خاطر خشکسالی. ما فعلا 2 خانه اینجا ماندیم. یکی می خانه است، 3 تا خانه اونجا است که رو برید نشان میتون باز فهمیدی که هم مثل از این ورمی تا ویرانه شده که در بدر است. د ګومشک، زردالو، شیربابا، برلې او ځینو نورو سیمو ډیری اوسیدونکي وچکالۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو کروندو او فصلونو لاس په سر شي او د څښاک په اوبو پسې لټه وکړي. 200 کوره کله 100 کورم دغه دی متره په 180 متره کې د اوبو ګول ده، 180 متره 200 متره وګو چې 2 انچه مایع او پایپ پر یې خیده 1 انچ اوبه راکاږي په 150 سمسیانو باندې. دلته دغه سړي پایپ الته کښت ورته کرلی ده، کښت نه رسېږي اوبو. دغه 100 کوره راځي د څښلو اوبه ځینې وړي، کالي پرې مینځي، مالونه یې راځي، په مټې د دغو کوره خفه کېږي. زراعت او هغه څه له موږ چې کللي دي د موږ له بیکارۍ او له دې سره مخ شو، ځکه زموږ زراعت په ټپه ولاړ ده. نو موږ چې زراعت کللی ده، موږ فقط د هغه د څښاک د اوبو هم کفایت نه کوي. هغه هم لرې لرې کورونه چې یا د پرغم په واسطه یا د رخچې په واسطه یا په دې شانو باندې له هغه کوره چې اوبه راوړي. خو له تندې سره ډېر اوکوي او که دا بند راته وتړل شي نو ټول مسلمانان به ورسره اوبه شو او ټول مسلمانان به ورسره آباد شي. نو ایران ودرېد، تربت را باندې ودرېد، پاکستان را باندې ودرېد، بس ټول خلک تر 1500 کوره ډېر چې بار شول ولاړو په پردو کلي کې د کانې بزګري نیولې د لویږي له تنجې ولاړو، تنجې له تنجې ولاړو، ورک سره چې ولاړو. د دې سیمې د اوسیدونکو د تندې او د وچو کروندو دردونکې کیسې او غوښتنې مې د یو عریضه لیک په بڼه د اوبو او برېښنا ریاست پر کاري میز ورته کېښودې. ګوندې غږ یې واورېدل شي، خو مسؤلین وایي د خلکو او کروندو د کلونو تندې به د زردالو بند په تړلو ورماتې کړي. بند زردالو ابتدایي سروې سوې ده، تخنیکي سروې سوې ده، د ډیزاین په مرحله کې ده او بند زردالو ته کومه بودیجه چې د بند زردالو لپاره ضرورت لري هغه د امیر المؤمنین شیخ صاحب الله دې حفاظت وکړي دغه لخوا منظوره سوې ده. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د دې بند عملي کارونه پیل کیږي. د زردالو بند تازه منظوري د قرهباغ او مقر سربیره د ورڅیرمه ولسوالیو د خلکو مړاوې هیلې راټوکلي چې په تړل کېدو سره به یې خړې دښتې زرغونې، سیلابونه به کنټرول او د ځمکې لاندې اوبو سرچینې به تقویه کړي. سید الله څرګند، حریت راډیو، د غزني قرهباغ ولسوالي.